که زما د شخصیت حدونه ګورې که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی. سلامونه مې ومنئ ملګرو، شمس شینواری یم او دا مهال د خپل همکار دانش افریدي سره راغلی یم او په کراچۍ کې مې شته یو ډېر ښایسته شخصیت، دروند شخصیت چې هم یې د ادب دپاره هلې ځلې دي او هم د موسیقۍ په لړ کې هم ډېر نوم لري. ښاغلی عبدالحکیم مشال صاحب را سره ناست دی. یو ښایسته حجره ده او ښایسته ماحول دی او د حمزه بابا دغه شعر چې راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې، نو یو ښکلی ماحول دی او داسې یو شخصیت دی را سره. نو خبرې اترې به کوو د هغوی د ژوند حالات، د شاعرۍ هڅې، د موسیقۍ ژوند په باره کې به هم سوالونه کوو. عبدالحکیم مشال صاحب په خپرونه کې درته هرکلی وایم، ستړي مه شئ درته وایم او د خپل ژوند دغه پېژندګلو هم را سره شریکه کوي. مننه ملګري، اول خو ستاسې د چینل و ټولو کتونکو ته د زړه د تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا شمس صاحب ستاسو د دانش صاحب یوه نړۍ مننه په خاطر د دې چې ډېرو مرپستو بیا و ډېرو اشنا او ناشنا خلکو ته نیغ په نیغه مخامخ کړم. نو علاقه خو زموږ جنوبي ریاده کوټه ده صحیح. او بیا په کراچۍ کې د 1980 نه موږ پاتې شوي دا د پردیسي تقریبا وړوکوالي، ځواني، بوډاوالي دې هم په دغه کراچۍ کې د سیمې پکې ځوانان شول. تقریبا د کراچۍ بادشاه او لږ پښتنو ایستلي. ډېره مننه مشال صاحب، ډېر زیات خوشحاله یم چونکې ما ته هم دغه یو نیوز داسې و چې زما دپاره یو ډېر د حیرانتیا نیوز و چې هغه ستاسو ما په یو ادبي پروګرام کې ولیدی. چونکې زه هم تاسو سره د موسیقۍ په لړ کې نږدې پاتې شوی یم، دغه پېژندګلو خو زموږ وه، خو خوشحاله یم چې تاسو د ادب هم زموږ حصه شوئ. نو زموږ دغه مرکه هم د دغه حوالې سره چې موږ د ادبي رنګونه موږ داسې هستی په کراچۍ کې میشته چې هغو ادب دپاره کار کړی، نو هغه موږ راټولو ځان سره د هغوی پروګرامونه ریکارډ کوو. مشره تاسو وي چې د تقریبا د 1980 نه تاسو په کراچۍ کې او د جنوبي پښتونخوا د کوټې سره تعلق لرئ. د شاعرۍ دغه هڅې څومره ټیم نه شروع دي؟ څومره ټیم نه د شاعرۍ جراثیم تاسو ته پته ده چې ما کې جراثیم شته د شاعرۍ؟ یاره د شاعري جراثیم پیدا شوي په انسان کې، دا قدرتي صلاحیت دی. د دې لپاره انسان جوړېدی نه شي. البته د دې صلاحیتو دپاره انسان علم او د دې شاعري تکلیف زده کولی شي. شاعري په خټه کې هغه ګلیږي، لکه څنګه چې د اواز یو د الله د پاک د طرف نه تحفه ده، هغه کې د انسان هېڅ کمال نشته، البته د اواز دپاره زده کړه بیا د انسان خپله داسې د شاعرۍ ده. مشره څه وایي چې شاعرۍ کې تاسو کم صنف باندې چې زیات کړی د خوښې شاعري چې تاسو لیکلي وي، غزل یا نور څه سندرې به هم تاسو لیکلي وي، چونکې زیاتره تاسو د سندرو دغه هم کړی، کم صنف باندې مو زیات کار کړی؟ اصل چې د موسیقۍ دنیا ته رالو بیا ښکاره خبره د محلي موسیقي وه. خلکو ته خپل پیغام رسول په یو محلي رنګ کې وه. زموږ مجبوري هغه وه چې د ادب په دنیا کې مې ګران کار ځان ته خوښ کړی چې کړی د غزل سره مې ډېره مینه ده. لیکن زموږ دوره داسې د جنګ دوره وه چې د علمونه اصلول یا په یو علم چې مخ په وړاندې تلل، د بارودو د اور په لمبو په لوګو کې دا زده کړې نه کېږي. دا زده کړې خو د امن تر سور لاندې کېږي. او زموږ په وطن کې دا وخت تقریبا بلکې د پښتانه قوم که په کراچۍ کې دی که په پېښور کې دی که په هر ځای کې دی، د دې حالات ډېر زه سلام کوم. اوس هم ډېرو په ډېرو وینو کې خلکو پښتو ادب وساتي. تاسو وایئ چې زموږ انتخاب ډېر ګران د غزل، نو زه هم چې موږ هم دغه تنده پیدا شوه چې یو غزل ستاسو نه ملګرو ته ډالۍ شي. خپل ګران مسافر ده، ورځ سپوکر خیرا کاږي، د کوټې پر دیوالونو تذکرو کل خیرا کاږي، د کوټې پر دیوالونو تذکرو کل خیرا کاږي. بیا د خپل ګران مسافر ده، ورځ سپوکر خیرا کاږي، د کوټې په دیوالونو تذکرو کل خیرا کاږي.
د کردار قاتلان راغلل ارتقا ته لارې نیسي د کردار قاتلان راغلل ارتقا ته لارې نیسي د کردار د خاوندانو په چهرو کرښې راکاږي د کردار د خاوندانو په چهرو کرښې راکاږي د کوټې په دیوال د سکرو کرښې راکاږي دا د بله پوښتنه شوه د واده په شپه کې کونډه دا د بله پوښتنه شوه د واده په شپه کې کونډه هره اوښکه یې په سپین مخ د رنجو کرښې راکاږي د کوټې په دیوالونو د سکرو کرښې راکاږي خوشحال بابا ته خوشحال خان بابا ته دا شعر وړاندې کړو تا ته یو بهرام بلاو اوس دې ډېر نوسي خوشحاله تا ته یو بهرام بلاو اوس دې ډېر نوسي خوشحاله خپه فخر شغلو په شملو کرښې راکاږي د کوټې په دیوالونو د سکرو کرښې راکاږي نه په خپله افغانیت کار نه په موږ راپرځو کېږي نه په خپله افغانیت کار نه په موږ راپرځو کېږي پښتانه دي خو په خپلو پښتنو کرښې راکاږي د کوټې په دیوالونو د سکرو کرښې راکاږي چې پرون یې په دا وزن د پښتو وارث ګڼلو چې پرون یې په دا وزن د پښتو وارث ګڼلو نن هغه پښتون مشاله په پښتو کرښې راکاږي د کوټې په دیوالونو د سکرو کرښې راکاږي بیا د خپل ګران مسافر د ورځو شپو کرښې راکاږي د کوټې په دیوالونو د سکرو کرښې راکاږي ډېر زیاته عبدالحکیم مشال صاحب ډېر خوږ ترنم وویل او دغې سره ما ته د ساحل صاحب هم دغه یو شعر رایاد شو چې پښتونخوا دې تل اباده وي ساحله د ګونینو سندرغاړي پکې اوسي مونږ چې کله هم داسې مرکې ته ځو نو شاعر مونږ ته ډېر په ګرانه باندې ترنم راکوي شاعران اکثر اخیره کې ترنم وایي مشال صاحب چونکې یاد سندرغاړی دی نو د اولنی کلام مونږ ته په ترنم کې راکړو ډېر زیاته مننه مشال صاحب تاسو چې ژوند ډېر ګران دی پښتنو دغه جنګونو کې ژوند کړی په دغه کې بیا شاعري او موسیقي څومره ګرانې راپېښې په کراچۍ کې بیا دلته د مزدورۍ ژوند هم د مشیني ښار دی د ادبي هلو ځلو سره څه کتاب لیکنه یا څه ټولنو سره دا ستاسو ناسته ولاړه د اتفاق طبي جرګې په تقریبا په باني ملګرو کې شمار یم بیا هم تقریبا 10-12 کاله اتفاق طبي جرګه وچلوي یا چې بل هنر ته راواوړېدم د موسیقي هنر ته زما مجبوري وه داسې شوی ما سره چې د دې نه مخکې به ما هسې پروګرامونه کول چېرته د یو ملګري یار مې استفادې لیکن داسې رسمي د معاش لپاره مې نه کول دا چې په دې ملا مې درد راغی د 2002 بیا ما دا کار په معاشي کولو بیا چې ته په معاشي کې بیا دا ذمهواري غواړي بیا نو هغه ادبي اړخ رانه پاتې وي تقریبا هغه شعر ته بالکل زه د 20 کاله خو بالکل د ادب د مکتب نه بالکل بهر وم تاسو د موسیقۍ مینوال هم ډېر زیات لرئ چونکې تاسو پوره د جنوبي پښتونخوا ناموتلې سندرغاړی نو خامخا مصروفه به وه بالکل مصروفیات هم دا وه مصروفیات هم دا 22 کال تقریبا دا وه چې د وطن چپې ته رسېدلي
او مشال صاحب اواز کې هم درد لري او کلام هم تخلیق او ډېر مزدار دی او ډېر ښکلی ماشاءالله. غواړو چې یو بل کلام هم هغه شي ځکه چې بیا تیاره کېږي هم رڼا به هم موږ ته مسالې جوړوي. یو کلام را سره بل شریک دی. غزل دی چې دا زورور که زورور خوی او لویي نه پرېږدي، او زما خوددار ضمیرم خپله خودداري نه پرېږدي. داري نه پرېږدي. ډېر هغه تر خپل حسن لوګی کړه د زلمو سرونه، هغه تر خپل حسن لوګی کړه د زلمو سرونه، باڼه ستا د سپېدنو ځان ته لوګي نه پرېږدي. او موږ چې د زړونو په دامان د مینې تخم کړو، موږ چې د زړونو په دامان د مینې تخم کړو، وخت مو و دغې پېرزویلې ته بیخي نه پرېږدي. او د ترقۍ نور هم زوردار و تر څادر لاندې کړه، د ترقۍ نور هم زوردار و تر څادر لاندې کړه، زموږ د کلي تر تیارو یې روښنایي نه پرېږدي. دا د غمزه د وینو سره د وینو سره د وینو سره پکې شته، لا د حمزه د وینو سره د وینو سره د وینو سره پکې شته، پښتو د تورو رنجو خال پالنګي نه پرېږدي. او بل شعر دی چې وخت مې په زرو کې تلي خو د ضمیر په بدل، وخت مې په زرو کې تلي د ضمیر په بدل، دغې سودا ته مې خویونه افغاني نه پرېږدي. دا شعر ورته بیا وخت مې په زرو کې تلي د ضمیر په بدل، د ضمیر په بدل، دغه سودا ته مې خویونه افغاني نه پرېږدي. او ستا د پښتون او ساده حسن په خاطر جانانه، ستا د پښتون او ساده حسن په خاطر جانانه، مچال تر مرګه پورې خپل سادګي نه پرېږدي. یو مشال صاحب ښایسته کلام ستاسو موږ سره راغی او دغه یو شعر خو پکې ډېر انتهایي د پوره د پښتو ولس کام نه چوړو. مشره څه وایي چې ژوند دغه اخري چې دومره تاسو د دې ځای ته راورسېد چې هم موسیقۍ کې هم ادب کې تاسو دومره نوم وګټلو، د پښتو خپلو مینوالو نه د پښتو ژبې تاسو دومره خدمت وکړو، مطمئن یې په دغه دې وخته پورې چې تاسو کوم پرفارمنس په دواړو هغه کې کړی؟ یاره تقریبا مطمئن خو په دې وجه ما نوم حاصل کړ، پېژندګلوي مې حاصله کړه، لیکن هنر مې په دواړو مکتبو کې وکړ کړي. لکه ادب رانه پاتې شو، د دې لپاره دا نه ده چې رسمي زده نه کړي، د فکر په بنیاد یې کړي دي. مینوال مې تقریبا زما د حیثیت ته ډېر ښه و، مینوال زما د حیثیت نه، زما د هنر د حیثیت ته ډېر ښه. مشال صاحب په ټلویزیون باندې کومو چینلو باندې به تاسو پروګرامونه ریکارډ شوي وي؟ هغه د شاعرۍ وي یا د موسیقۍ وي چې کوم پاکستاني سرکاري ټي وي د کوټې څانګه، پي ټي وي بولان، پي ټي وي یوې ټي خیبر د کوټې څانګه، کندهار ټي وي ته، هیواد ټي وي ته، ورسره شمشاد ټي وي ته دوه ریکارډینګونه کړي. دا پوره هڅه ده ځکه وایم چې مشکل سره زموږ خلک ټلویزیون ته رسي، بیا پی ټي وي چې کوم دی مین چینل، د دې نه علاوه د بار ریډیوګانو ته به تاسو انټرویو ورکړي؟ او د هارون باچا سره په مشال ریډیو کې تقریبا څلور انټرویوګانې. بس دغه هڅه ډېره زما په خیال چې مینهوال هم میلاو شو، دومره پروګرامونه مو شي. مشال صاحب کتاب مشکل چې ته کتاب لپاره سوچ فکر لرئ چې کتاب چاپ کړو؟ یاره زما کتاب ته تقریبا په 86 کې مې یو لیونی افریدی و ګلمحمد نامه و کیاماړۍ کې اوسېدو، په یو مشاعره کې زما په کلام مین شو چې څومره خرچه کېږي زه دلته چاپوم. زه ورته تیار نه وم، زما چې کوم همدرده ملګري وه هغو ټول راته وایي چې څومره زړېږې دومره دې تجربه پخېږي، ورسره شاعري کې پختګي راځي. دویم دا مې وړومبی ځان چاپ کړه، بیا کتاب اسانه دی. نو ما لا تر اوسه ځان نه دی چاپ کړی، کتاب ته لا ډېر وخت پرېږدی ده. اندازې کې زموږ اکثر پښتانه زیاتره شاعران بیا داسې وخت کې ونازوي چې هغه شاعر هغه ارمان په زړه پاتې شي. انشاءالله زما د دانش په دغه هڅه وي چې تاسو دغه کتاب دپاره موږ څه ناڅه کار وکړو، کتونکي هم ګوري، ستاسو دغه ارمان تاسو په ژوند پوره شي، موږ ته یو یاد پاتې شي. مننه. پښتانه بیا ننګه نه دي، پښتانه نن به وکړي چې په چا کې څه وي که نه، هغه څوک لال پیروز نه پرېږدي. که چېرې زه لال ثابته شوم، خبره دا شی که چېرې لال ثابته شوم، پښتانه یې په ایرو کې نه پټېږي. ډېر لالونه یې راژوندي کړي، ډېر لالونه باندې کتابونه چاپ شو، پروګرامونه ټول. ډېره زیاته مننه مشال صاحب، ټیم هم چونکې کمبود لري، تاسو هم ډېر قیمتي وخت راکړی. اخیره کې را سره یو کلام خپل بل شریک کړئ، بیا به تاسو پیغام ریکارډ کوو، مرکه به ترسره کړي. بلکل. نو د بلبل سید خان افریدي په دې ښکلې ډیره کې دغه اخرنی کلام درسره شیر کوو، ځکه چې د وخت شامې ده. د وخت لاس کې تریخې ریښې ګرېوانې،
د وخت لار کې د وخت لار کې مې طریقې وښودلې. د هستۍ له پاڼې نه وه زما پاڼې، د وخت لاس کې کریښې وښودلې وړانې، د هستۍ له پاڼې نه وه زما پاڼې. زما ژوند او بقا داسې تړون کړي، زما ژوند او بقا داسې تړون کړي، ورک به نه شم تسلسل د لوی کاروان او د پردو غشي مې ډېر په سینه ښخ شول، د پردو غشي مې ډېر په سینه ښخ شول. خدای دې خیر کړي اوس د خپلو په نشان یم، او بربادي مو د تقدیر د وجې نه ده، بربادي مې د تقدیر د وجې نه ده. زه په خپلو تدبیرونو بدګمان یم، زه په خپلو تدبیرونو بدګمان یم. شریف بشیر یا غراني هیر دې د ډېر مضمون ده، دلته بس په دې باندې بات شو. کتونکو دا موږ سره عبدالحکیم مشال صاحب ډېر ښایسته شاعرۍ هسې او دومره دروند انسان چې بیا د موسیقۍ نوم وتلی د جنوبي پښتونخوا زموږ د کراچۍ د پوره پښتنو یوه ګټه شمله د موسیقۍ په نوم سره د ادب اخره کې د دوی پیغام اصلي بیا مرکه ترسره کېږي، ځکه چې ټیم زیات شو ملګري اکثر لویه مرکه نه خوښوي. یو خبره په دغه کې چې دغه چینل یوټیوب باندې هم شته، ملګري دې سبسکرایب کړي او سره زموږ په فیسبوک چې کومه پاڼه د ویر او دغه هم ځان سره فالو کړئ او لایک کړئ چې زموږ دغه پروګرامونه تاسو ته رارسي. مشره د ټول ژوند نچوړ راټول کې خپل پیغام را سره شریک کړئ. پښتون قام ولس لپاره څه وایي؟ زړه کې تاسو داسې خبرې چې پښتون قام ولس له ولس تر ټولو لومړی خو سوال دی وکړي په بچو کې تعلیم وکړي، یوازې په لږ کې دا مې لومړی ارمان دی. په هر وطن کې په مسافرۍ په حالات کې شعر کې کښېنوئ، په هګیو باندې پرې وکړي. زما په مخکې قسم په خدای په هګو باندې په مور پر دوی تعلیم کړی دی. دوهم د ژوند په معاملاتو کې دوکه مه کوئ، رښتیا په ټوله ژوند کې تا ته سکون نشي درکولی، نور دې وکړي تا ته وایي رښتیا چې پټ کړي او دروغ. رښتیا به د هر مصیبت په ټول ژوند کې خلاصي، په هر معاملات کې رښتونی رښتیا ویل، رښتیا معاملات کول، د دروغو نه ځان بچول. بس دا زما پیغام دی. د ښه ژوند طلبګار وي څوک که د ښه ژوند طلبګار وي، د دروغو نه ډډه کول، معاملات ټول عمر په رښتیا. ډېره زیاته مننه. کتونکو دا عبدالحکیم مشال صاحب تاسو سره خپل پیغام شریک کړو. په اخره کې دغه یو خبره چې څنګه مشر وویل چې که پښتون ترقي غواړي خپلو بچو دپاره سوال وکړئ، خو په هغوی تعلیم وکړئ. تعلیم یوه داسې لاره ده چې پښتون دپاره د بقا لار پاتې ده. تر روانې مرکې پورې خپل کوربه شمسینوار او همکار دانش افریدی سره د ګران میلمه عبدالحکیم مشال صاحب تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.